قدرمنه اوریدونکو ستړي مشئ وخت ورځې 10 بجې شوې زموږ غږ له سپوږمۍ راډیو نه اورئ پام مو راګرځوم د دې ساعت خبرونو ته. په کونړ کې له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ادارې ویلي چې پرون یې د څو موسسو او د افغان سوداګرو په ملاتړ د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې په بېلابېلو کلو کې د زلزلې له امله د 883 مړه او ټپي شوو کسانو له کورنیو سره نغدي مرستې وشوې. د یو بل خبر له مخې د خوړو نړیوال پروګرام په مالي ملاتړ د ننګرهار د دره نور ولسوالۍ اړوند مجګنډول، ستن او بمبا کوټ کلیو کې د وروستیو زلزلو له امله په 200 زیانمنو کورنیو د یوې میاشتې لپاره خوراکي توکي وویشل شول. په دغو مرستو کې هرې زلزله ځپلې کورنۍ ته 100 کیلو اوړه، 9.1 کیلو غوړي، 1 کیلو مالګه او 12.5 کیلو دال ورکړل شوي دي. تاجکستان د افغانستان ختیځو سیمو کې زلزله ځپلو ته څه باندې 3000 ټنه بشري مرسته استولې ده. د تاجکستان دولت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دغه مرستې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان په لارښوونه افغانستان ته استول شوي دي. په دغو مرستو کې اوړه، غوړي، بوره، وریجې، کمبلې، خیمې، کالي او د ماشومانو، ځوانانو او لویانو لپاره بوټان شامل دي. د معلوماتو له مخې زیانمنو سیمو ته یې ودانیز توکي هم استولي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د کرنیزو تولیداتو او مالدارۍ خونې له رئیس خان محمد فروتن او د تازه میوه او سبزیجاتو له یو شمېر سوداګرو سره د صادراتو د بهیر د اسانه کولو په اړه خبرې کړي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې د صادراتي مرکزونو له لارې د مبدا د تصدیق پاڼو صادرولو، د انوایس د ثبت او د ورون میکانیزم د رامنځته کولو په تړاو بحث شوی دی. عزیزي ټینګار کړی چې کروندګر او سوداګر باید له زیان سره مخ نشي او وزارت به د صادراتي بهیر د ساده کولو او اسانه کولو لپاره هڅې کوي. او د کرکټ آسیا جام شلوریزو سیالیو لومړۍ لوبه نن د افغانستان او هانګ کانګ ترمنځ ترسره کیږي. دغه لوبه د افغانستان پر وخت ماښام 9 بجې په متحده عربي اماراتو کې کیږي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر راشد خان له کرک انفو سره په یوه تازه مرکه کې ویلي ستره هیله یې داره چې د دغو سیالیو نړیوال جام اتلولي د خپل وطن په نوم کړي. اوریدونکو خبرونه مو تر همدې ځایه ولملتیا مو مننه.